دا ویب سایټ ښایي بیا هم د انټرنیټ له کبله زموږ ویډیوګانې په اسانۍ سره د جهان په هر برخه کې لیدلی شئ. دا ټول د انټرنیټ د سرعت له امله دا ټوله نړۍ یو له بل سره یو ډول وصل کړې ده. پس باید پوه شو چې انټرنیټ د یو یخ د غره په ډول دی. د نړۍ لوی د یخ غر چې په کوم ځای کې موقعیت لري او چیرته او په کومو اوبو کې دی، په دې باندې به موږ په بله ویډیو کې تاسو سره معرفي کړو. د یخ غر چې کله په اوبو کې وي 5% سطحه یې د اوبو له سطحې څخه لوړه او پاتې 95% یې د اوبو په بیخ کې وي. نو انټرنیټ هم همداسې دی. موږ د انټرنیټ له 4% انټرنیټ پیژنو او پاتې نور 96% انټرنیټ نه پیژنو، چې دغه 4% انټرنیټ ته سرفیسز ویب ویل کېږي، یعنی سطحي انټرنیټ، او پاتې 96% څخه چې 94% یې ډیپ ویب ورته ویل کېږي. او په دغه انټرنیټ کې مخصوص لینکونه او د لویو بانکونو، شرکتونو، سازمانونو او استخباراتي شبکو معلومات دي. او له هغې څخه پاتې نور انټرنیټ چې 90% یې سرفیسز انټرنیټ او 90% یې ډیپ ویب انټرنیټ په نامه یادیږي. پاتې 6% نور انټرنیټ یې د ډارک ویب په نامه یادیږي، چې دغه انټرنیټ د خلافکارانو انټرنیټ دی، او هغه خلافکارونه چې کوم په نړۍ کې لکه د هلکانو خرڅول، د مخدره موادو پلورل، د پښتورګو پلورل او نور خطرناک معلومات خلکو ته وړاندې کول په ډارک ویب انټرنیټ کې موجود دي. مثلا داسې انټرنیټ چې یو نارنجک څه ډول جوړ کړو، ډیر آسان، او نور په دغه انټرنیټ کې ډیر بد معلومات پراته دي چې موږ یې نشو ویلی. تاسو هم ډیر مشاله کیږئ چې په دغه باندې پوه شئ، ځکه ښه ده چې پوه نشئ. هغه څوک چې دغه سایټونو ته داخلیږي د قانون خلاف کارونه کوي او یا هم د قانون خلاف کارکوونکی وي. اصلا فرق په څه کې دی؟ اول باید پوه شو موږ څنګه کولای شو چې دغه سایټونو ته داخل شو. اول د فایرفاکس او کروم براوزر له لارې نشو کولای چې دغه سایټونو ته داخل شو. په بله ویډیو کې به موږ تاسو ته وښیو چې څنګه کولای شو ډارک ویب سایټو ته داخل شو. باید د هغې مخصوص اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو او بل هغه سایټونه چې ډارک ویب پکې فعال دي، هغې لینکونه په ډاټ انیون باندې ختمیږي، نه په ډاټ کام، ډاټ اورګ او ډاټ نیټ ډاټ آنلاین باندې. مخکې له دې چې ډارک ویب سایټو ته داخل شئ، د هر هیواد پولیس په دغه سایټونو کې فعال دي او څارنه کوي چې څوک څه کوي، څه اخلي او څه پلوري او له کومه ځای اخلي او له چا نه یې اخلي. خو متاسفانه په افغانستان کې د ډارک ویب سایټ پولیس نشته. نو ډاډه واوسئ که تاسو غواړئ ډارک ویب ته داخل شئ، کار مو ډیر اسانه دی. هغه څوک چې ډارک ویب ته داخلیږي ډیر ظالم او سخزړي دي، ځکه که دغه خصلتونه ونه لري نو نشي کولای چې ډارک ویب سایټونه مخته بوځي. که چیرې یو عادي انسان په لومړي ځل ډارک ویب ته داخل شي، نو هغه په لومړي ځل ډارک ویب سایټونه هغې ته په لومړي ځل داسې شیان ښکاره کوي، داسې صحنې ورته وړاندې کوي چې هغه صحنې د ژوند تر پایه له یاد څخه هم نه وځي او ډېرې خطرناکې، ډېرې ویرونکې دي. او هغلته واقعا داسې شیان دي چې د یو عادي انسان نورمال حالت له منځه وړي. مثلا په استرالیا کې پولیسو یو نفر نیولی و. هغې په ډارک ویب سایټو کې خپل ځان ته سایټ لره او په کور کې 6 کوچني ماشومان ځای پر ځای کړي وو او هغه یې شکنجه کول او په دغه شکنجه باندې به یې له ډارک ویب سایټو څخه او د هغې له لیدونکو څخه پیسې ترلاسه کولې او د هغې شکنجې ویډیوګانې به یې په ډارک ویب سایټو کې خپرولې تر څو له هغې څخه ویو ترلاسه کړي. دغه خلک ډېر سخت زړونو خاوندان دي. خو دغه یو استرالیایي نفر و چې پولیسو ونیوه. خو په میلیونونو خلک په ډارک ویب کې فعاله دي، له هغې سره به پولیس څه کوي؟ د نړۍ له هر ګوټ او هر هیواد څخه په دغه ویب سایټو کې خلک کار کوي. په ډارک ویب سایټو کې د چټ ګروپونه دي. په دغه ګروپونو کې داسې کلمې استفاده کیږي چې په ویلو به یې 3-4 ورځې تېرې شي تر څو د سر خلاص شي. ډیر په سختۍ باندې پوه شي چې داسې خلک هم په نړۍ کې ژوند کوي چې فکر یې هم نشي کولای. مثلا قاتلین په دې باندې خبرې کوي چې څنګه او څه ډول یو اسانه قتل ترسره کړو تر څو کم وخت او په اسانۍ سره ترسره شي. په ډارک ویب کې د وژونکو، قاتلینو، بچه بازانو، جنایتکارانو بازار ډیر ګرم دی. لکه څرنګه چې خلک په فیسبوک کې چټونه کوي، هلته هم خلک داسې چټ کوي. هغه خلک چې ډیر شله دي دغه ویب سایټونو ته داخل شي، نو له هغې خلکو څخه یو کس داسې وایي: په لومړي ځل چې کله ډارک ویب سایټ ته داخل شوم نو غوښتل مې چې آشپزي زده کړم. په لومړیو سرو کې هر څه نورمال وو، خو کله چې غوښه راوړه غوښتل یې چې آشپزي یې کړي، نو هغه غوښه
د انسان د هډوکو او عضلات څخه شوې وه. ډارک ویب یو عادي سایټ دی چې د ډارک ویب انټرنیټ معلومات خپروي او پکې لیکل شوي دي چې له دغې لاندې لینکو څخه تاسو کولی شئ اصلي سرچینو ته لاسرسی ولرئ. یعنې دا په دې معنا ده چې پرته له اسلحې او مهماتو څخه یو نفر د جنگ لومړۍ کرښې ته داخل شي. که ډېر ښه بخت ولري نو په لومړي ځل د حق کوي او نور نشي کولی چې ادامه ورکړي او یو بدبخته به دغې سایټو ته داخلیږي او هغې ته به دوام ورکوي. تر ټولو مهمه خبر خو دا ده چې په دغې سایټونو کې تر ټولو زیات د هیکینګ خبرې ډېرې زیاتې روانې دي چې په لومړي سر کې هیکینګ، دوهم د اسلحو تجارت، مخدره موادو خرید او فروش دی. خو کله چې دغې ډارک ویب سایټونو ته داخل شو په لومړي ځل یوه داسې وحشي او خطرناکه ویډیو مخ ته درته راځي چې ډېره خطرناکه او ډېره بده وي. چېرې تاسو په یو داسې هیواد کې ژوند کوئ چې په ډارک ویب کې پولیس ډېر فعال وي نو سبا خامخا ستاسو کور ته پولیس درځي او د ماشومانو د آزار د ویډیوګانو په کولو مو تورن کوي او زندان ته مو لیږي او عکسونه مو په روزنامو او مجلو کې خبرونو سرټکو کې راځي. اوس فکر مه کوئ که چېرې ډارک ویب سایټو ته داخل شوئ او کوم جنایتکار ملګري نه شوئ نو کومه خبره نه ده، ځکه په ډېرو هیوادونو کې ډارک ویب سایټ ته داخلېدل یو غیر قانوني عمل دی او که د شلتوب له وجې دغې سایټو ته داخل شوئ نو پولیس مو خامخا سبا کور ته درځي. د FBI پولیس وایي هغه کسان چې د دغې سایټونو له لارې نیول شوي دي اکثره یې د سلاو او مخدره موادو قاچاقچیان دي. د هند پولیس په ډارک ویب سایټو کې ډېر فعال دي ځکه چې اکثره قاچاقچیان او د مخدره موادو وړونکي د جنوب ختیځ آسیا څخه په ډارک ویب سایټو کې فعال دي. د هند قاچاقچیان اکثره په ډارک ویب سایټو کې د موادو مخدرو خرید فروش کوي. د هند پولیس دغه قاچاقچیان نیسي او د قانون منګولو ته سپاري ترڅو پوه شي دغه مخدره مواد له کومه ځای او له چا څخه خریداري کوي او اصلي منشأ له کومه ځای شروع کیږي. ولې د هغې قاچاقچیانو ځای په ډارک ویب سایټ کې ډېر محکم دی چې هیڅوک نشي کولی هغه پیدا کړي. د انګلستان د پولیسو یو مهم کشف دا و چې د منچستر سیټي د پوهنتون څو محصلینو چې د شیشې د جوړولو په اړه یې مطالعات کول په دغه سایټ کې په غیر قانوني ډول پروللې ونیول. یعنې داسې چې ډېر زیات خلک د انګلستان څخه په ډارک ویب سایټو کې هم فعالیت کوي او خرید او فروش کوي. په 2014 کال کې په انګلستان کې یو فارماسیست ونیول شو. هغه په ډارک ویب کې هغه دواوې خرڅولې کوم چې غیر قانوني او په بازار ته د وړاندې کولو قانوني جواز نه درلوده. دغه څو نیونې خو تاسو وینئ داسې معلومیږي لکه د خرس له وجود څخه چې څو ویښتان کم کوي او باقي له نورو سره به څه کوئ. یعنې له پولیسو څخه تر یوه حده خلاصېدی شي او دا هم امکان لري چې د سړک پر سر نور مخدره مواد وپلوري. په ډارک ویب سایټونو کې اکثره معاملې په یو رمز باندې ترسره کیږي. د هغې رمز په واسطه خرید او فروش کیږي. اکثره ډارک ویب ته داخلېدل یوه لویه غلطي ده ځکه د ټولې نړۍ پولیس په ډارک ویب سایټو کې فعاله دي او خپله پولیس هم د خرید فروش کارونه کوي ترڅو پوه شي چې څوک اسلحې او مواد مخدر اخلي او څوک یې خرڅوي. د پولیسو دغه هڅه تر یوه حده پورې ناکامه هم ده ځکه په دغې اخرو کالونو کې د ډارک ویب سایټو کسانو شمیر 3 برابره زیات شوی دی. ډارک ویب سایټونه د نړۍ د بدمعشانو لپاره یوه ډیره ښه او منظمه وسیله ده ترڅو خپل کاروبار پر مخ یوسي. په نورو وختونو کې به یو کس په خپله تلا د یو بل کس د وژلو لپاره خو اوس په اسانۍ سره کولی شي چې د ډارک ویب سایټ څخه یو مجرم استخدام کړي او په اسانۍ سره یې کار ورختم کړي. د ډارک ویب سایټ معلومات نشي کولی محاسبه کړو مګر د ID ایجنټ ویب سایټ د هغو کسانو شمیر چې د تور براوزر څخه دغې سایټونو ته داخلیږي 2 میلیونه ښودلی دی چې له دغې جملې څخه 21% له روسیې څخه دغې سایټونو ته داخلیږي، 14% یې له امریکا څخه او 7% یې له ایران څخه چې ایران په دغه مقام کې 3م ځای لري. په واقعیت کې ډارک ویب سایټ یوه داسې نړۍ ده چې د بدوالي هیڅ کمښت پکې نه لیدل کېږي. هر څومره یې چې وایې نه خلاصېږي خو ښه والی د انسانیت لپاره هیڅ هم نه لري. ظلم، تجاوز، جنسي تیري او د موادو مخدرو قاچاق ټول په دغه سایټونو کې موجود دي. هر څه چې غیر انساني دي په دغه ویب سایټونو کې موجود دي. که غواړئ څنګه کولی شو ډارک ویب سایټ ته داخل شو نو هغه ویډیوګانې موږ هم درته اپلوډ کوو یو څه وخت په تېرېدو سره.